یو زنانه سوال کړل چې د حالت جنابت په حالت کې کور کار کول یا د شانتي روټه پخول سالن پخول دا څنګه دي. سوال دا کړل چې ز اکثر او بیشتر د حالت جنابت په حالت کې سار ز بچولا نشته تیاروما پراټي وغیرہ سار واړه چې کوم سکول د زی نو په دغه حالت کې ز بچولا چې کوم دي نشته جوړو مان نو آیا په دینه پاکي په حالت کې دا روټي پخول سالن پخول چي وغیرہ پخول دا څنګه دي آیا په شریعت کې دي اجازه شته یا نشته. ورته مخکنه خبره ده چې غسل جنابت د دې ټیم معلومول پکاره چې دا کله پتا باندې فرض شي کله کول دا ضروری دي. دا ډېر اهم او ضروری خبره ده. بیا برازو اصل مسلې طرف ته چې کله پتا سو باندې غسل جنابت واجب شي نو تر سار چې مانځ چې کله ټیم داخل شي هغه وخت کې پتا سو باندې غسل فرض شي ضروری تاسو باندې اسیم غسل واجب لیکن په دغه وخت کې کول تاسو باندې ضروری دي. که تاسو په دغه وخت کې غسل ونه کوئ تاسو به ګناګار یې. ځکه چې تاسو نه بیا د مانځ ټیم قضا کی نو د مانځ د ټیم د قضا کېدونه مخکې غسل کول دا فرض او ضروری دي. ځکه چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با د شپې چې کله کورواله کو داغې نه بعد میں غسل جنابت په حالت کې باغه وضو کړه څنګه چې مانځره وضو کې دغه شانتي وضو به وکړه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وضو شو او بیا به چې کله سار د مانځله پاسیم په دغه وخت بیا غسل وکړه. نو د شپې مثال تور پر تاسو شپه چې کوم د جنابت په حالت کې تیرول شي خو سار چې کله تاسو مانځله پاسین په دغه وخت کې ضروری دی چې تاسو غسل وکړئ او بیا د سار منځ وکړئ. دا مسله سمجھ کړه. دغه شانتي دروازه تاسو هم استری وکړه یو مز تاسو کړه یا د بل مز د وخت داخل شي هغه وخت ختميږي دا غینه مخکې به تاسو باندې غسل کول ضروری دي دا سینې چې تاسو نه مز قضا شي که تاسو غسل نه کوئ نو تاسو ګناګار یې. اوس راځو خپل مسلې طرف ته چې آیا بالفرض یو زنانه چې کوم دی غل سار منځونه کی او سار مز قضا شي په دغه حالت کې دا نشته جوړي د کور نور کار رغه کی سالن جوړول شو چای پخول شو یا د کور نور کار کول شو آیا په دې حالت کې دا جنابت په حالت کې د کور کار کول شي سالن وغیرہ پخول شي نو بالکل په دې حواله سره سم مانیت نشي. البته بهتر دا چې وضو کې لاس وغیرہ وینځي دا هغه نه بعد چې کوم دي سالنوم پخول شي نشتم جوړول شي او د کور چې کوم دي نور کارونه کول شي. نو دا اهم او ضروری مسله وا دا زنانه ته پوس کړم. امید کوم چې دا مسله تاسو سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.